ښې چارې غواړم دغه بیم یا سیسټم موږ ته راکړل شوی ده. د دغه سیسټم مومنت دیاګرام د وي یا د قطع قوت دیاګرام او همدارنګه د نورمال قوتو دیاګرام په لاس راوړم. لومړی دغه ریاکشنونه چې دلته پیدا شوي دي دا بله موضوع ده. نو دا ما مخکې تیار دلته حل کړي دي په دې خاطر چې دا ویډیو ډېره غټېږي. نو له دغه ځای څخه زه صرف نظر کېږم دا ریاکشنونه دلته زه ویډیو کې نه پیدا کوم. راځم ډیاګرامو ته راځم. د ډیاګرامو په خاطر باندې زه هغه ریاکشنونه مې مخکې نه پیدا کړي او راځم ډیاګرامونه حلوم. د ډیاګرامو د حلولو لپاره د وي ای چې ده 8 کیلو نیوټنه ده. دې ځای کې چې یو مومنت ده 240 کیلو نیوټنه متره ده او ایچ ای یو ریاکشن ده چې 155 کیلو نیوټنه ده. دې ځای کې چې ده د وي سی ده ریاکشن ده چې 210 کیلو نیوټنه پیدا شوی ده. دې ځای کې یو حرکت لرونکی ماشینت ده. دې ځای کې مفصل ورته موږ وایو، په افغانستان کې ورته غوټې وایي. دې ځای ته غوټې وایي او دا چې ده دا حرکت لرونکی ماشینت شو. دا هم حرکت لرونکی او دا هم حرکت لرونکی. نو دغه ریاکشن یې ما مخکې پیدا کړ. اوس راځم د مومنت دیاګرام او د قطع قوت دیاګرام او همدارنګه د نورمال قوتونو دیاګرام ته. لومړی زه د قطع قوتونو دیاګرام پیدا کوم چې دا څوک یې په وي باندې ښیي او څوک یې په ټي باندې ښیي. یو خبره بله دلته مهمه ده چې موږ دلته دغه ته ګورو، واحد ته ګورو چې واحد دلته کیلو نیوټن ورکړل شوی. کیلو نیوټن زه ټوله محاسبه کوم. که چېرته کیلوګرام ورکړل شوی کیلوګرام زه محاسبه کوم. که چېرته نیوټن ورکړل شوی زه نیوټن زه معلوم. نو په دې خاطر باندې راځم اوس لومړی د وي دیاګرام ته. د وي دیاګرام چې زه پیدا کوم، وي دیاګرام څنګه پیدا کېږي. دلته سوال ته راځم. په سوال کې یو مهمه خبر دا ده چې له پاس خوا نه چې دغه جهتونه لاندې خوا ته راغلي دي، یعنې دا ټول دا چې دي دغه ویشتل شوي وزنونه دي. دا د مثال دا ده او که دا یوازې یو وزن ده، مثال دې ځای کې په دې نقطه باندې دغه شی وارد شوی. دې ځای کې مثال دلته لاندې طرف ته چې داسې جهتونه راغلي دي په دې ترتیب باندې، دا ټول زه منفي په نظر کې نیسم د وي دیاګرام لپاره یا د قطع قوتونو دیاګرام لپاره. او دغه پورته چې مثال جهتونه دي یا دې ځای کې ده یا په دې ځای کې ده یا په دې ځای کې ده یا دلته ده، دا جهتونه چې په دې ترتیب باندې دا زه مثبت په نظر کې نیسم. دا خبره خاص د دغه لپاره ده، د وي دیاګرام یا څوک یې په ټي باندې ښیي د ټي دیاګرام او د قطع قوتونو دیاګرام لپاره دا خبره ده. راځم دلته ګورم. دلته ما وي ای چې ده 8 کیلو نیوټنه پیدا کړې ده. 8 کیلو نیوټنه مې پیدا کړې ده. نو راځم دا ما خو دلته ویل چې دا پورته خوا ته جهتونه دا مثبت اخلم او دا لاندې طرف ته چې جهتونه دا منفي اخلم. زه جهت پورته خوا ته ده، نو له دغه ځای څخه صفري نقطې څخه ما پیل وکړو. 8 کیلو نیوټنه زه پورته وختم. 8 کیلو نیوټنه چې کله زه پورته وختم، له پورته څخه دې ځای کې ګورم دلته بل وزن نشته ده په دې بیم باندې. نو دې ځای پورې زه راغلم. دې ځای پورې چې زه راغلم تر دې ځای پورې چې کله راغلم، اوس دلته ګورم دلته یو ویشل شوی وزن ده چې ده 40 کیلو نیوټنه پر متره ده. 40 کیلو نیوټنه پر متره ده. نو دا زه غواړم چې یو بار ته زه واړوم. نو دا 40 ضرب 2 دا اوږدوالی ده 2 متره. 2 متره نه چې که دا به 8 شي. 8 چې شو، اوس د جهت خو دا خو پورته و، د جهت لاندې طرف ته ده، یعنې هغه ته منفي باید کړم. ځکه دلته ما ویلو چې دا په دې ترتیب باندې مثبت 8 منفي د 8 دا به مساوي 0 سره. 0 چې شو، 0 ته زه راغلم. دا ده 0 ته چې کله راغلم، اوس دلته ګورم دې ځای کې بل وزن زما نشته ده. نو په صفري نقطه باندې همداسې صفري نقطې باندې راغلم تر دې ځای پورې چې کله راغلم، اوس دلته زما یو بل ویشل شوی بار ده. ویشل شوی بار ده چې 40 کیلو نیوټنه پر متره ده. 40 کیلو نیوټنه پر متره ده. دا زه اخلم د دې دیاګرام دپاره منفي 40 ضرب 3 دغه اوږدوالی ده. دا چې اوږدوالی مې ورسره دغه کړ ضرب که دا منفي 120 راووته. منفي 120 چې راووته، دا د منفي 120 او علامه مې دا شوه. نو راځم دلته دې ځای کې ګورم دلته بل وزن نشته او دې ځای ته راغلم. دلته چې ګورم وي سی چې ده 210 کیلو نیوټنه ده. اوس منفي 120 او د ده جهت چې ده پورته ده هغه ورسره باید زه جمع کړم. جمع دې 210
دا به راشي مثبت 90 ورسره مثبت 90 چې شو اوس 90 شو دا مثبت علامه مې دا شو. اوس دې ځای ته چې کله راغلم دلته ګورم دا 10 کیلو نیوټنه ده. 10 کیلو نیوټنه یو وزن ده، نو د ده جهت لاندې طرف باندې ده دا څه کوم منفي کوم. اوس 90 منفي د 10 دا به راشي 80 ورسره. 80 ورسره چې کله راغی نو دغه د 80 دې سره پورې راغلم. دې سره پورې چې کله راغلم اوس دلته یو وزن ده چې دا زاویه لري، چې دا زاویه لري نو د دې د پیدا کولو لپاره اوس دا خو مثبت 80 مې واخیسته. مثبت 80 منفي دا جهت پلان ترتیب باندې راځي منفي 125 ضرب 0.8. 0.8 دا خو عادي خبرې دي، تاسو ټول پرې باندې پوهېږئ ځکه ما ډایرکټ مستقیمه 0.8 واخیسته. 53.14 درجې زاویه دلته چې ساین او کوساین ته واړو هم هغه شی راوځي، او ما خو چې واخیسته 4/5 چې دا ځای مې واخیسته دا 0.8 کېږي. دا به مساوي سي د منفي 40 سره. منفي 40 چې شو نو زه د دې خط نه لاندې راښکته شوم. منفي 40 اوس 40 عدد مې دا ده او منفي علامه مې دا شو. د منفي علامه مې چې کله دا شو راځم دې ځای کې ګورم دې ځای کې بل بار نشته. راغلم دې مفصله پورې. مفصله پورې چې راغلم مفصل کې هم همدارنګه څه نشته ده. مفصل نه هم ډایرکټ تېر شوم او راغلم تر دې ځایه پورې. دې ځای پورې چې کله زه دلته راغلم تر دې ځای پورې چې کله دلته راغلم اوس چې ګورم دلته زما د وي اف ریاکشن ده. وي اف ریاکشن چې دا 140 کیلو نیوټنه ده. منفي 40 جمع د 140 دا به راشي مثبت 100 سره. اوس مثبت 100 چې شو دا مثبت 100 شو. مثبت 100 چې شو اوس دې سره پورې زه ورسېدم. دې سره پورې دې ځای نه پاس راوختلم. دلته چې کله راغلم اوس دې ځای نه دې سره پورې راغلم. دلته چې کله راغلم اوس چې ګورم دلته زما یو بل وزن ده چې دا 110 کیلو نیوټنه ده. 110 کیلو نیوټنه چې شو دا څنګه د ده جهت په لاندې ترتیب باندې دا ته منفي کومه. منفي د 110 دا به راشي 100 منفي 110 دا به راشي منفي 10 سره. منفي 10 چې شو دغه د منفي 10. منفي 10 چې شو منفي 10 ته راښکته شوم. 10 مې ولیکه او دا مې منفي دا د علامه شوه. اوس له دې ځای څخه وروسته دې ځای پورې راغلم. دې ځای پورې چې کله راغلم اوس چې دلته پاس ګورم دې ځای کې یو وزن ده یا یو بار ده چې دا 95 کیلو نیوټنه ده. 95 کیلو نیوټنه ده. د ده جهت هم په لاندې ترتیب باندې ده، نو دا هم منفي و. منفي 10 او منفي 95 زه کومه. منفي 10 منفي 95 چې دا به راشي منفي 115 سره. علامه مې دا شوه او قیمت مې 115 دا شو. دا چې شو اوس دې ځای پورې زه راغلم. دلته ګورم دې ځای کې دلته چې دا یو د وي جي یو قیمت ده ریاکشن ده. یو وي جي یو ریاکشن مې پیدا کړی 115 کیلو نیوټنه. 115 کیلو نیوټنه ده. اوس د ده جهت پورته ده او دلته خو چې دا منفي و یعنې لاندې ترتیب باندې ده. نو په دې خاطر باندې اوس منفي 115 جمع د 115 کومه. دا مې چې جمع کړي ټول دا راووته 80 سره، یعنې دې سر ته زه راورسېدم. 80 چې دې سره پورې زه راورسېدم اوس دغه ځای کې خو زما کوم بار نشته. راغلم دلته چې کله زه راغلم اوس دې سر ته چې راغلم دلته چې ګورم دې ځای کې زما یو عمودي او دغه شته ده بار شته ده. بار چې شته اوس 100 ضرب 0.8 دا به راسي 80 سره. اوس دا خو زما 80 ده مثبت و او د ده جهت لاندې و هغه منفي راوځي. اوس مثبت 80 منفي 80 دا به راسي 0 سره. چې 0 شو دیاګرام مې بند شو. د وی دیاګرام مې بند شو. نو بالکل دا سوال مې هم صحیح ده. یو خبرې ته باید متوجه شو که چیرې احیانا دا هر یو دیاګرام یي او بند نشو دا په دې معنا ده چې ستاسو سوال غلط ده. دا دیاګرام بند شو زه متیقن شوم چې دا سوال مې صحیح ده. اوس ګوره قیمت هم 0 راووت او دلته بند شو 0 شو. راځم د مومنټ دیاګرام ته. مومنټ دیاګرام ته چې کله زه راځم د مومنټ دیاګرام دپاره دلته ګورم دې ځای کې زما یو مومنټ هم شته ده. مومنټ مې هم شته ده چې هغه دې ځای کې ما پیدا کړی ده 240 کیلو نیوټنه متره ده. 240 کیلو نیوټنه متره ده. فرضاً دا مومنټ دغه ځای کې زه دا سیستم قطع کوم چېرته یا دې ځای کې یا دلته حتی دې ځای کې زه قطع کوم. دې ځای کې مې سیستم قطع کړم داسې مومنټ
زما جهت په دې ترتیب باندې شي دا 240 ده یا مساوي MA سره او بل مومنټ چې مثال دا سیستم زه قطع کوم جهت په دې ترتیب او دا دې ځای کې مومنټ ده زما نو دې ځای څخه دا مومنټ زما مساوي کېږي د -240 سره -240 چې ما دلته منفي علامه مې اخیستې 240 شو اوس 240 چې شو 240 څخه وروسته زه راځم د دې ځای مساحت ته د دې ځای مساحت د پیدا کولو لپاره اوږدوالی 2 متره ورکړل شوی ده 2 متره مې چې واخیسته او دا چې دا اتیا ده اوس -240 منفي دا مې واخیسته 240 جمع دا ده او اتیا ضرب 2 د دې مستطیل مساحت مې واخیسته د دې مستطیل مساحت دا به راشي -اتیا چې شو یعنی زه دې ځای پورې چې کله زه راغلم دې ځای نه دې ځای پورې دا -اتیا شو دا اتیا عدد مې ورته ورکړ اتیا عدد مې چې ورته ورکړ اوس دې ځای ته چې کله زه راځم دا یو مثلث ته او په دې ځای کې چې زه ګورم دلته دغه ویشل شوی بار ده د ویشل شوي بار لپاره د مومنټ په دیاګرام کې دلته دوهمه درجه معادلې دا چې کله راځي لږ داسې کوږ غوندې راځي نو په دې خاطر دا خط دلته کوږ شوی ده نو راځم اوس د دې ځای مساحت پیدا کوم اوس -اتیا جمع د دې ځای مساحت اوس اتیا ضرب 2 ضرب 0.5 چې دا به راشي 0 سره 0 چې شو دا د 0 اوس دې ځای کې چې ګورو دا 0 شو مومنټ دیاګرام ده او دا خو چې وی دیاګرام شو او دې ځای کې زما دغه ده مفصل یا په افغانستان کې ورته غوټه وایي غوټه ده یو خبر ته باید متوجه اوسو ځینې وخت استادان یا داسې بهر ځینې خلک چې پوښتنه کوي چې په غوټه کې یا دې ځای کې مومنټ قیمت څو راوځي همیشه دا داسې وړونه پوښتنه ده چې چا ډېر پراتیک نه یې کړی څوک نه پوهېږي چې ور دې ځای کې یا چا نه اورېدلي نه پوهېږي چې دا دلته خو مومنټ همیشه صفر کېږي همیشه چې کله تاسو سوال حلوئ د مفصل یا د غوټه کې باید د ستاسو مومنټ صفر شي که چېرته مومنټ مو دې ځای کې صفر نه شوه معنا دا ده چې ستاسو سوال غلط ده اوس دا چې صفر شوه دې ځای کې زه په دې پوه شوم چې دې ځای پورې زما سوال صحیح ده صحیح شو اوس راځم دې ځای ته دلته چې ګورم دا په صفري نقطه باندې دلته دا خط راغلی دا سور خط چې دې ځای پورې راغلی صفر ده نو دلته هم ما دا صفر واخیستم صفر مې چې واخیستم دې ځای ته چې کله راغلم دې ځای ته چې کله راغلم دا منفي ده منفي چې ده او پاس سر ته چې ګورم یو ویشل شوی بار ده نو په دې خاطر دا دوهمه درجه معادلې کېږي نو هغې ته چې دا واقع کېږي په دې خاطر باندې راځم دلته زه د دې ځای مساحت پیدا کوم اوس -120 ضرب 3 ضرب 0.5 دا د دې ځای مساحت مې واخیست د دې ځای مساحت مې چې واخیست دا -180 شو -180 چې شو زه په صفري نقطه کې ولاړم له صفري نقطې څخه -180 یعنی دغه پورته راوختلم پورته چې کله راوختم 180 دا شو منفي علامه مې دا شو د منفي علامه مې چې دا شو راځم له دې څخه وروسته د دې ځای مساحت ته دغه اوږدوالی چې دا 2 متره راکړل شوی ده اوس -180 جمع 90 ضرب 2 یې کومه 90 ضرب 2 چې دا هم صفر کېږي 90 ضرب 2 دا مساوي 0 سره یعنی 90 په 2 کې 180 دا مثبت و هغه منفي و نو 0 شو بیرته چې 0 شو دا 0 شو چې 0 شو دا هم یو غوټه یو مفصل ده دې ځای پورې زما سوال صحیح ده په دې باندې متیقن شوم باید متوجه اوسئ چې مفصل چې هر چېرته و هلته به ستاسو مومنټ صفر کېږي چې صفر شو اوس راځم د دې ځای مساحت ته د دې ځای مساحت ته چې کله راځم اوس دا ځای اوږدوالی چې ده 2 متره ده 80 ضرب 2 دا مثبت ده 80 په 2 کې 120 متره شو 120 متره چې شو دا کیلو نیوټن ده او دا چې دا متر شو متر چې شو نو دا کیلو نیوټن متر سره راځي واحد له نظر ځکه دا د مومنټ دیاګرام ده نو 120 کیلو نیوټن متر راوځي دا چې 120 کیلو نیوټن متر راووته علامه یې دا د مثبت او دا عدد شو دا چې عدد شو راځم دلته دا منفي ده دا منفي ته کموم منفي مې چې ته کم کړم اوس مثبت 120
منفي د څو سره 40 ضرب 3 40 ضرب 3 چې دا هم یو سلو شل کېږي او هغه چې په منفي کې صفر شو دا د صفر چې صفر شو دا هم مفصل ده چې دلته په سوال کې ورکړل شوی ده دا سوال کې ورکړل شوی مفصل ده. په دې ځای کې هم زما مومنټ صفر شو، سوال مې صحیح ده. له دې ځای څخه وروسته زه راځم دې ځای ته چې دا یو منفي نو منفي 40 ضرب 2 دا اوږدوالی ده، یعنې زه د دې ځای مساحت اخلم. مساحت مې چې ورته واخیسته اوس منفي 40 ضرب 2 دا به راشي د منفي 80 سره. منفي علامه مې دا شو، 80 قیمت مې دا ورکړ. دا مې چې کله ورکړ راځم دې ځای ته، دلته چې ګورم دا اوس د دې وي ډیاګرام کې چې دا دلته هم یو مستطیل ده، مستطیل چې دا 100 د عدد او دلته چې دا 2 متره اوږدوالی ده. نو دې ځای کې زما عدد چې راوتی دا 80 ده. اوس 80 او دا علامه مثبت ده، دا منفي ده. اوس دا خو منفي 80 مې ولیکه، دې سره پورې زه راغلی منفي 80 جمع د 100 ضرب 2 دا اوږدوالی د دې ځای مساحت مې پیدا کړ. د دې ځای مساحت مې چې پیدا کړ دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا 2 متره شو ضرب 2 دا به راشي د مثبت 100 سره. مثبت 100 چې شو یعنې زه لاندې راښکته شوم. لاندې چې راښکته شوم دا د 100 دا مثبت علامه شو. اوس دلته ګورم دا منفي ده، دا ته بیرته منفي کوم. اوس 10 کیلو نیوټنه دلته ورکړل شوی ده او 3 متره یې دغه ده اوږدوالی ده. اوس 100 اوس دا علامه منفي ده. اوس منفي د 10 ضرب 3 چې دا 100 څخه چې 10 منفي کې هلته 90 پاتې شو، 90 کیلو نیوټنه متره دا شو. دې ځای ته چې کله زه راغلم دلته چې ګورم دلته هم منفي علامه ده او دلته مثبت ده، دا مثبت 90 ده او دلته د دې ځای مساحت زه پیدا کوم. اوس منفي 105 ضرب 2 چې دا 210 کیلو نیوټنه راځي. 210 کیلو نیوټنه چې راغی د 210 نه چې زه مثبت 90 منفي کړم مثبت 90 نو دا به منفي 100 شي. منفي 100 چې شو زه دې سر ته ورسېدم. دې سر ته چې راغلم دا خط مې رسم کړ دې ځای پورې چې کله راغلم دلته چې ګورم اوس منفي 100 شوم او دې ځای کې هم زما یو مستطیل ده. مستطیل چې ده اوږدوالی دا 2 متره ده او 80 کیلو نیوټنه دلته پاس دغه قیمت ورکړل شوی. نو 80 ضرب 2 دا هم 100 کېږي، دا مثبت ده او دلته چې دا منفي و. له منفي 100 جمع د 80 ضرب 2 یې که 80 ضرب 2 چې دا به راشي صفر سره. صفر شو، دا د صفر چې کله مومنټ ډیاګرام مې بند شو زه په دې باندې پوه شوم چې دا ډیاګرام زما بالکل صحیح ده. دا د مومنټ ډیاګرام و. اوس راځم د نورمال قوت ډیاګرام ته. د نورمال قوت ډیاګرام ته چې ګورم اوس دلته 3 دانې نورمال قوتونه ورکړل شوي دي. یو په دې ځای کې ده چې 80 کیلو نیوټنه ده، بل چې ده په دې ځای کې ده چې دا څو راوځي 125 ضرب 0.6 دا 15 کیلو نیوټنه راوځي چې دغه نقطه باندې تاثیر کوي. دا 15 کیلو نیوټنه راوځي. 15 کیلو نیوټنه راوځي چې د ده جهت هم په دې ترتیب باندې ده او بل دلته زما یو مجهول ده په دې اف ایکس دغه باندې جهت باندې. نو کله چې زه دا دې ته ما دې مجهول ته ما اچ ای ویلی، دې مجهول ته چې ما اچ ای ویلی نو یو د ده جهت او د ده جهت په دې ترتیب باندې دا دواړه مې جمع کړه او دې سره دغه شو. نو دا اچ ای زما مساوي 115 سره. دا د محصلو د قوو د جمع کولو څخه په نتیجه کې دا شیان راوځي. دا خو عادي خبرې دي. نو دا چې 115 شو راځم دلته دې ځای کې فرضاً یو چېرته زه دا ډیاګرام ماتوم یا په دې ځای کې دا سیسټم ماتوم یا دلته دا سیسټم ماتوم. هر چېرته چې زه وغواړم دا سیسټم مثال تر دې سره پورې فرضاً دې ځای پورې ماتوم دا سیسټم. هر چېرته چې وغواړم زه فرضاً غواړم په دغه ځای کې مات کړم. په دې ځای کې مې چې مات کړ دلته خو چې ګورم اوس 115 ده او دغه د اچ دغه د نورمال قوت ډیاګرام د پیدا کولو دپاره چې زه ګورم هغه هم زما منفي 115 راوځي د قطع کولو څخه په نتیجه کې.
155 چې راووته نو په دې خاطر باندې زه دلته منفي 155 راغلم. 155 مې چې راواخیسته دې ځای پورې زما 155 منفي 155 راوځي. اوس دې ځای ته چې کله راغلم دلته چې دا 80 کیلو نیوټنه ده، 80 کیلو نیوټنه ده. دا هم چې زه که چېرته دې ځای کې چېرته قطع کړم یا دې ځای کې یا دې ځای کې هر چېرته دې سره پورې چې مثال دې نقطې پورې چې زه دا هر چېرته قطع کړم نو د نورمال قوت دغه نورمال قوت د ده راوځي 80 منفي 80 راوځي. منفي 80 ځکه راوځي چې د جهت هم په دې ترتیب باندې ده هغه کوم سیستم باندې چې موږ دا حلو نو انجینرانو یا د انجینري پوهنځي محصلین په دې موضوع باندې پوهېږي ځکه زه ډېر داسې دغه وضاحت نه ورکوم او ویډیو ډېره غټېږي. دا منفي 80 راوځي. منفي 80 چې کله راووته د منفي 80 قیمت مې واخیسته دا د منفي 80 تر دې ځایه پورې نو دا د نورمال قوت دیاګرام شو. دغه 3 دیاګرامونه چې دلته موږ څخه په سوال کې غوښتل شوي دا مو حل کړله.